السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځو درس دی parts of speech د الفاظو قسمونه. There are 8 parts of speech in English language. په انګریزي ژبه کې د الفاظو 8 قسمونه دي. Example: اسم، noun، اسم ضمیر، pronoun، verb، فعل، adjective، صفت، adverb، اسم ظرف، conjunction، حرف عطف، preposition، حرف جار، interjection، حرف ندا. دا 8 الفاظ یعنی 8 نن به موږ تاسو په نان باندې ډسکس یعنی خبرې وکړو چې نان څه شی دی. definition د نان یعنی تعارف. Noun is the name of person, place or thing. اسم د شخص، ځای یا شی نوم دی. دیتا مونږه noun وایو، دیتا noun ویل کیږي. Example: مثال: Ali Muhammad is my friend. Ali Muhammad زما ملګری دی. په دې جمله کې له مونږ سره علي سیده هغه یو پرسن دی، یعنی علي محمد زما ملګری دی. په دې جمله کې علي محمد یو شخص دی. علي محمد شخص دی او علي محمد پرسن سو. په دې نون سو. نورلا is a student. نورلا زده کوونکی دی. شخص. thing شی. This is a book. دا یو کتاب دی. په دې جمله کې کتاب چې سو هغه زمونږ ستاسو یو شی سو. This is a book یعنی کتاب ته وایي کتاب چې سو هغه زمونږ ستاسو لپاره یو شی سو. په دې جمله کې د شي خبره د نون له تعریف مونږ ته چې کوي هغه بوک یا کتاب کوي. We are having a pen. زمونږ سره قلمونه دي. په دې جمله کې له مونږ سره قلمونه څه دي؟ قلمان یا پنس هغه زمونږ شیان سو یعنی شی سو. یو شی ذکر کوي پنس یا کتاب. دا دواړه مونږ پلیس ځای. I love افغانستان. زه د افغانستان سره مینه لرم. پلیس ځای. We don't love America. موږ د امریکا سره مینه نه کوو. امریکا سو ځای سو. امریکا پلیس. دوستانو دا و زمونږ درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوښ ولدي ګرځېدلی وي. پر روان درسو کې انشاءالله موږ pronoun، verb، adjective، preposition، conjunction ټول parts of speech یعنی 8 واړه الفاظ